تم څه پروګرام جوړ شوی دی نو ما پکې دا ویلي چې یاره مېلمنو له تاسو وخت ورکړئ او هغوی باور خو بهرحال نیازک خان زورور شو نو زه به د دې مېلمستون دا مونږ چې پکې نن ناست یو د دې کوربه چې کوم دی شاه ولي خان رور هغه بار بار د ډاکټر صاحب یو ترین کې خبره کړې ده مونږ په دې مخبرو کې بلا خلک پراته دي ډېر انجینیران دي جاگیردار دي خانان پراته دي ډېر خلک پراته دي خو په دې چې دا خلک راغونډېږي نو دا په دې وجه راغونډېږي چې په دې سړي کې د دې قام درد او د دې قام په درد باندې دړمنو نو په دغه سبب باندې دې خلک یېری نه او دې خلک یادوي په هغوی باندې ما یو اوږد شان نظم لیکلی خو د هغې اخرنی یو بند درته بس وایم ځکه چې دلته میلمانه ناست دي موږ به هغوی اورو خاص کر مشتاق صاحب چې راغلی دی چې د هغوی سره یې ډېرې خاطرې دي ډېر وخت یې ورسره تېر شوی دی او پخپله هم الله دې ژوند ورکړي د ډېر دروند شخصیت خاوند دی محترم ساحل صاحب ناست دی هغوی نه به هم د هغوی پاکله باندې د هغوی سره هم یو ژوند تېر شوی دی نو مونږ به دغه مشران اورو هاشمي صاحب دی زه د هغې نظم یو اخرنی بند وایم چې ډېر دې پرېښودو نیمګړي د سدراج ور ډاکټره کاش چې نن مو څنګ کې ته وې دانشمند سترګوره غیرتي صابر ژوندی وې ستا جوړه وې برابره حوصله مو راکولې د غیرت د علم غره تا خوبونه رښتیا نشو ستا په ژوند زمونږ زیګره تا وې خلاص به پښتانه کو د خاین او فسادګره تا وې پاک بکړو ذهنونه د وهمونو لمنتره تا وې خپل قام به آزاد کو د چلباز سوداګره ستا نیمګړی مشن مونږ ته پاتې شوی د زړه سره ستا شمله به ساتو جګه د پښتون کاروان رهبره درنګ ساعت له سبا کیږي غله ویریږي له سهره دا د چا د وسه نه ده چې نور اتروړي لنوره تا به نه راولو پاتې په مونږ نشي بې باوره نه به لار بدلو خپله نه به تختو له سنګره تا به هیر نکو هیڅکله قلمکاره سخنوره په ظاهره ګور کې اوسې نور د زړونو کور کې اوسې ډېره مننه جي ډېره مننه قایل صاحب لوبه د مینې بیا توده که راشه په دې بېلتون مې خوا سړکه راشه داسې ورک نه یم چې موندې مې نشي دا یو څو کلي را فرقه راشه چې ته راځې نو بانې لږې نه دي جوړه د ځان نه څه قیصه که راشه د ډاکټر علي غزیار صاحب په دغې شروع باندې ګوهررحمن راز صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او زموږ سره خپل تاثرات شریک کړي ګوهررحمن راز